ته خو جنت چې مزې وې موږ د حجرې ته راغلي یو او ملاقات مو خواهش و چې جمعې ورځ ده چې ملاقات وکړو باران رحمت ورېږي نو انشاءالله ملاقات مو وسو او بس جنتو چې مزې ویه موږ دعاګانو چې ویرومه الیاس خان حجرې ته لاړلو هلته مو په تاسې باندې ماینس وکړو خپلو نورو تحریک ملګرو ته فرمان الله عطاالله اله الدین خان عرفان الله ته مو سلامونه وایه چې دو راغلي وو عطاالله خان ته خو روان یو انشاءالله هغه سره ملاقات کوو فرمان الله ته مو دعا سلام ورکوه خپل ګپ شپونه سره لګوو موږ ته دعاګانې کوه ټول دعاګانې ورته کوو 13 اپریل ته مو انشاءالله بیا خړو اوبو در نه ده امن در نه ده تاسې چې کوم میشن ده تاسې کوم ارمان ده هغه به موږ پوره کوو الله بیا پوره کوي انشاءالله موږ ته دعا کوه چې تاسې په لارې باندې مستشهادت میلاو سي او زر هلته آمنے سامنے ملاقاتونه وکړو تاسو میشن تاسو چې کوم خواب ده تاسو کوم ارمان ده انشاءالله هغه موږ پوره کوو 13 ته مو فاینل جنګ ده فرمان الله ته دا خبره وکړه عطاالله خان ته وکړه اله الدین خان ته وکړه عرفان الله ته وکړه دعاګانې به ډېرې ورته کوو موږ مو 24 غنټې یادوو هلته موږ حجرې چې تاسې په چټایي باندې موږ 24 غنټې ناستو کشتې یا کروزي په تاسې باندې ماینسان کوو تاسې یادوو اما دا امید ده چې تاسې به په موږ باندې لګیا یو موږ به یادوو الله دې تاسې ته جنت الفردوس چې لوی اعلی مقام تر نصیب کړي موږ ته دعاګانې کوو چې الله یې موږ حفاظت وکړي الله په دې پاکستان چې په دې پښتون خاورې باندې امن راولي دا غیر آباد مځکې ته مو خړې اوبه الله پاک بندوبست وکړي انشاءالله بندوبست به کوي دا بچیان دي دې ته به خدای دا مځکه آبادوي فصلونه به وي سبزي به وي میوې به وي باغونه به وي روزګار به وي یا کاروبار به وي انشاءالله دې بچیانو ته به امن راځي دا خوف دا ډار دا مشکلات دا پریشانی دا به خدای ختم کوي انشاءالله نو موږ تر نه روانېږو عطاالله خان سره ملاقات کوو بیا به کوشش کوو که فرمان الله خان ته ورسېدلو سلامونه مو یو ور وایه ټولو